مجلس تعلق او نسبت دے یقیناً چې دا په تمامو مجالس و محافل باندې شرف لري او فضیلت لري ځکه چې الہ العالمین جل جلاله څومره لوی دی داسې د الہ العالمین کلام قرآن عظیم الشان هم لوی دی او بیا د قرآن عظیم الشان د خاطره چې څوک د قرآن عظیم الشان ویون کی او لوستون کی دی دام الہ العالمین جل جلاله غوره کړي دي او دوی له درجه ور کړي دا او دوی له فضیلت ور کړي معزز قرآن عظیم الشان دا د الہ العالمین جل جلاله کلام دی او د الہ العالمین کتاب دی نور اسمانی کتابونه آغا هم د الہ العالمین کلام وو خو لیکن دا غوی نزول پا صحائف باندی او یا پا تختو باندی داغی نزول شوے نو قرآن عظیم الشان دا الہ العالمین اغا مقدس کلام چی دا لوح محفوظنا پا یوش پکی دا دی اسمان دا دنیا اول اسمان تا بیت العزت تا نازل شوے او بیا پا دروشتو کالو کی پا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندی بقدر ضرورت نازل شوے دے نو دا دا الہ العالمین کلام هم دے او دا الہ العالمین کتاب هم دے انشاءاللہ پا دے مسئلہ خمونگو تاسو پوشو نو دا کلام خداوندی الکلام صفت ازلیت للہ سبحانہ وتعالی وبها آمر وبها ناہن دا قرآن عظیم شان دا عظمت دا پارا دا دلیل کافی دے چی دا دا الہ العالمین کلام دے ہم دا الہ العالمین کتاب دے اور الہ العالمین پا 1,04,000 کا مبیش پیغمبرانو علیہم الصلوات و تسلیمات کی او داغوی پا تمام امتنو کی صرف او صرف الہ العالمین داغا امت محمدی ورگ او قرآن عظیم الشان رب العالمین منگو تاسو تراؤلے گا کلچ الہ العالمین دا سورہ یاسین او دا سورت طه بنابر اختلاف چی 60,000 کال اوڑان دی الہ العالمین دا دے تلاوت اوکا دا دنیا دا وجود نمخ کی ارکل چی فرشتو دا الہ العالمین دا کلام وورد آغا وقت کے فرشتو دا خبر اکڑا چی سعادت من او خوش قسمتا خوش نصیبا آغا عباد دا الہ العالمین دی چی آغیتا بد رب العالمین دا کلام رازی دا با تمام امتون کی غور امتوی نو الہ العالمین دا قرآن عظیم شان و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندے نازل او فرمایو نو دا پیغمبر لے پا تمام پیغمبرانو باندے فوقیت ورکو امام الانبیاء جوڑ کو بیائی ورطا او فرمائل انکا مختار الرسل و امتکا مختار الامم اے حبیب علیہ السلام تمہیں پا تمام پیغمبرانو کے غورا او بہتر پیغمبر گرزولے او ستا امتیان میں ستا پا برکت باندی او ستا پا توفیل باندی با تمام امتنو باندی غورا و فضیلت والا او گرزول شوق سر وائی سبحان اللہ اخلاص سر سبحان اللہ محبت سر سبحان اللہ نظام معززو الہ العالمین جل جلالہ بیادری قرآن عظیم شان دا حفاظت ذمواری پخپل ازان باندے واغستا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الہ العالمین جل جلالہ فرمائی منگ دا قرآن عظیم شان نازل کرے منگے نازلو او منگ دا دے دا حفاظت ذموار او ذمدار یو الہ العالمین جل جلالہ
د نورو کتبو سماویو داغي متعلق د ذمہواری څه خبره نه ده کړې. واحد او واحد د قرآن عظیم شان د حفاظت ذمہواری په خپل ځان باندې اغستې ده. الہ العالمین هغه ذمہواری پوره کوي چې لله الحمد د دې وړو ګلانو ماشومانو پسینو کې الہ العالمین جل جلاله دا خپل کتاب قرآن عظیم شان شپږ شپېته آیاتونه مبارک د دې وړو ماشومانو ګلالو پسینو کې محفوظ کړی دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معجزه ده چې دایمي معجزه ده. د پیغمبرانو معجزې هغه په خپل وخت پورې هغه موقتی معجزې وي او د پیغمبر علیه السلام دا معجزه د قرآن عظیم شان دا دایمي معجزه به دا به د قیامت تر قیامه پورې دغه معجزه روانه وي او چلیږي به. په دې کې څوک تحریف نشي کولی، د زور او زیر تغییر او تبدیل نشي کولی، د معنا کې څوک تغییرات نشي راوستی، د ځان نه پرې کې څه نشي شاملولی. رب العالمین جل جلاله اقوام عالم ته چیلنج ورکوي چې تاسو د دې قرآن په شان یو صورت قدر جوړ کړئ، خو جوړ به نه کړی شي او نه چا جوړ کړل. د وخت گورنر حجاج ابن یوسف الثقفی چې دا یو ظالم بادشاہ او گورنر او حکمران تیر دی، څه خلک د انطاکیې نه راغلل او حجاج ابن یوسف ظالم د هغه حکمرانو چې د صبرن 1,50,000 د صحابه کرامو په شمول باندې، د تابعینو په شمول باندې، د تبع تابعینو په شمول باندې د ظالم 1,25,000 کسان د شهیدان کړي او وژلي دي. د انطاکیې هغه وفد راځي، د یهودو هغه راهبان عالمان راځي او حجاج ابن یوسف ثقفی ته وایي 10 عالمان راولېږل چې موږ به تا ته د اوښانو قافله د سونې نه ډکه ګو، خو ته صرف د قرآن عظیم شان په یو ټکي کې بدلون راولا، تغییر راولا او تبدیل راولا. په ځای د دې چې کله حضرت خضر علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام هغه قوم ته راځي او دوی تینا مطالبه د ضیافت کوي، نو فابوا ان یضیفوهما، د خلکو انکار وکړو د هغې د مېلمستیانه. نو دغه علما راغلل او حجاج ابن یوسف ثقفی ته وایي چې تاله به دومره مونږه مال حال درکو. نو دې فابونه فاتو جوړ کا، یعنی دې خلکو په مېلمستیا باندې راتګ وکړو. نو هغه حجاج ابن یوسف ثقفی د 10 عالمانو د یهودو راهبانو ته وایي تاسو ودرېږئ او زه راځم. توره یې راواغسته، ټول په قطار باندې ودرولو او د یو عالم نه سر قلمو او بیا یې اعلان وکړ چې حجاج ابن یوسف 1,40,000 یا 1,50,000 خلق وجلی شي، د یهودو د راهبانو وجلی شي، هر قسمه ظلم او فساد کولی شي، خو د رب العالمین په کلام او کتاب کې تحریف نشي کولی. نو دا د رب العالمین هغه کتاب چې د دې د حفاظت ذمہواری دا رب العالمین جل جلاله په خپل ځان باندې اغستې ده. لله الحمد د جناب حافظ و مفتی محمد فاروق صاحب چې د هغې په سینه کې رب العالمین دا خپل قرآن دا خپل کتاب ذکر او بیا د ده په توفیل او برکت باندې لله الحمد نن 14 کسانو د رب العالمین د کتاب د ختم سعادت حاصل کړو. سبحان الله. نو معززو الہ العالمین د خپل کتاب علم دا پوها حفظ او ناظره دا ګوره ال چاله نه ورکوي، هغه چاله ورکوي. ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. رب العالمین فرمایي چې موږ دا خپل کتاب په میراث کې ورکو هغه بندګانو ته کم چې موږ په دې بندګانو کې غوره کړي دي او بهتره کړي دي. نن په دې جامعه فاروقیه کې دستار بندی د دې ګلالو الکانو د الحمدلله ټول وای الحمدلله. نن په دوی ته
دستاری فضیلت بسر کیگی او د قیامت په ورځ باندې من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامه ضوءه احسن من ضوء الشمس پیغمبر پاک فرمائی چاچی قرآن پاک اولوستو او بیائی پاگا بانی عمل کو نو ددی معشوم ددی برخوردار ددی بشی مور و پلار تب رب العالمین بذات خود ددی مور و پلار تب رب العالمین د نور تاجول پسرئی نن استادی بچی تا مفتی سے محترم جمعہ گل مولوی سے او دی نور علماء بدستار بندی کئی او د قیامت په ورځ رب العالمین د دې معشومانو والدینو ته رب العالمین په خپل دستار بندی فرمایي او په دې یو ټکی باندې د خپل بیان را غونډوم پیغمبر پاک فرمایي چا چې قرآن اولوست په خپل بچی باندې پناظره باندې رب العالمین به د مور او پلار گناهونه تمام په تمام کې معاف فرمایي مور او پلار به رب العالمین جنتیان جوړ کی حدیث علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے مبارک فرمائی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ دے پیغمبر نے اوریدل چاچی قرآن عظیم و شان پا یاد و یاد کو علماء پا دی کی کلام کئی چنا پا یاد و یادولم سیدی او چاچی پا ناظرہ باندی اولوستو امدغ حافظان او دا ناظری لستون کی با دا قیامت پا ورز باندی دا لسو کسانو شفاعت کئی دا اغا کسانو کلهم وجبت لهم النار ایش دی لسو کسانو تا جہنم واجب وی دا جہنمیان وی دا خبلو اعمالو پا وجبان دی صاحب دا ایمان وی لو دا یو حافظ او دا قرآن ویون کے پناظرہ باندی لوستون کے یا پا یادو باندی لوستون کے دا بلس کسان تا جہنم نبرو بازی او زان سربے جنت تا داخلی نو استاسو دا سوچو گئی چی دومر لویا مرتبہ او دومر لوی مقام دومر لویا درجہ دومر لوی فضیلت الہ العالمین اگا چال ورگئی چی آگا پن عذربان قرآن پاک ویلے وی دغا درجہ و مرتبہ رب العالمین آگا چال ورگئی چی آگا قرآن عظیم و شان پا حفظ باندی پا یادو باندی ویلے وی نو داد الہ العالمین خوخ مخلوق دی پیغمبر پاک فرمائی خیرکم پتاسو کے بہترین خلق اغسوک دی من تعلم القرآن چاگی قرآن لستیوی دو قرآن علوم حاصل کریوی وعلمہو او بیادری قرآن پاک نشر و اشاعت کئی بتمام مخلوق کی غور خلق سوک دی پیغمبر پاک او فرمائل چی اغا خلق چی قرآن لستیوی او بیادری قرآن پاک دی نشر و دی اشاعت کئی نو پدی زبانی ز بیان بندوم مفتی سے مبارک مکتاسو تو ارزو کو چی منز با انشاءاللہ 5:30 بجے باندی کو نونن دا الہ العالمین رحمتنا وریگی برکتنا وریگی سلور زر فرشتی الہ العالمین جل جلالہ آغازیت لیگی بکم زیبانی چی دا رب العالمین دا کتاب ختم شویوی امام بخاری رحمہ اللہ دا خبر ذکر کری دا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی عند ختم القرآن دعوت مستجابہ اے پا موقع دی کی چکل قرآن عظیم الشان ختم شویوی داغی ختم شویوی خلق لستیوی قرآن پاک نو آغا موقع باندی رب العالمین دعاگان قبلی نو زمونگا دا عقیدہ او دام و ایمان دے چی زمونگ دعاگان برب العالمین پدے مبارک مجلس کی اللہ پاک قبلی ولی چی دا دی مجلس ہم دا رب العالمین جل جلالہ دا کتاب او دا غد کلام مبارک سر دے نو دعاگانی بڑی رضیات پا اخلاص کو پا عاجزے بے کو دا مغفرم دا عاجزانو دے او اللہ پا چیزان تا کی نئی نو عاجزان کی نئی آغا خلقوں کی چی تکبر دے باغی کی لوینا باغی کی غرور دے رب العالمین فرمائی سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق اگا کسان زا آغازان تا نکنو خپل کتاب تے نکنو چاگی کی غرور ہوئی باغی کی تکبر ہوئی باغی کی لوی ہوئی نو دا عاجزان و خلق دے الہ العالمین جل جلالہ
د دې قرآن پاک دپاره د دې مجلس دپاره د دې محفل دپاره د دې علوم نبویو دپاره هغه خلک چې د الله خوښ شي نو بیا یې خپل کور ته رادننه کوي او خپل کور ته راغواړي. الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د ټولو حاضري په خپل جناب کې قبول، مقبول، مبرور او منظور فرمایي.